अजीजानो पदी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की यो अजीम पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम तेर शवे दागा उमर यो ज़र 50 काला और नहनिम 100 काला आगा खपल कली और खपल इलाके ता पैगंबरी जबा बांधे तबलीग करे नहनिम 100 काला हाशा वकल्ला दुमरा बदबख्त कौम च नहनिम 100 काला की कुल बिल सलवेख कसा मुसलमानान शुरू नूर टोल काफिर हत्ता कि खपल जोए वो आम काफिर द पैगंबर जोए च अल्लाह ता मंजूर न दा हिदायत न कीगी वर्त अजीजानो नहनिम 100 काला बस च द नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल ज़ड़ खुले तरा गए न अल्लाह पाक ते इल्तिजा उकड़ा और दे कौम ते खेरा उकड़ा काल नूह रब ला तज़र अलल अर्ज मिनल काफिरीन दय्यारा ए परवरदिगारा दज़म के पसर यौ खावंद कोर प्रेम दे खुदाया दासी तूफान और अजाब पिरावली च द कोर लूटा मखकारा निश द पैगंबर खैरवा अल्लाह वर्तो फरमायल चे तो किश्ताई जोड़ा का नूह अलैहिस्सलाम लरगीरा पैदा करो किश्ताई जोड़ो ले शोरो कौम बवर तरागे चिता सके नूह अलैहिस्सलाम बवर तो हुई चे दा किश्ताई जोड़ो मा यो अजीम तूफान रा रवान दे तासो टोल बगर के गई और जुबदी किश्ताई किया दे कौम बे वो खंदल दता होगा तूफान बराजियो मुंग बगर की गो दे बकिश्ताई की दे खबर होते गो वो बे खंदल नूह अलैहिस्सलाम वेली ची या अल्लाह दा बदबख कौम खो उल्टा मां पूरे खान दी अल्लाह और तो फरमायल ची दुई तो आया च फलियदहकू कलीलम वलयबकू कसीरा लोगन दे वो खान दई या बडेर जा रही ओसम लग वक्त है वो खान दई ब्या बदासी जा रही च टोल उमर बम जड़ा सोकरा टिंगो लेनिश बुजुर्ग वही कर वही गाफिल पास का सौदा कड़े नंदीवार दे गाफिल पास का सौदा कड़ी नंदीवार दे मां खो सौदा उकड़द बिल्तून प दुकान गाफिल पास का सौदा कड़ी नंदीवार दे मां खो सौदा उकड़द बिल्तून प दुकान खबर नोम चिद बिल्तुन द ठगई कार दे
که سودا کې دغه دی وخت. نو ورته وی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لغون دی وخاندئ د بډیر جاړ دسې بجاړئ چې څوک بم جړا رکاولی نشي. دوی به په یو بل ټیلې ووالې راځه مړه د مولیانو خبرې. اوس خو هم په پاکستان کې د صوبه سرحد د خلقو یقین راغلی که نه؟ چې که الله د نوح علیه السلام د طوفان ذکر په قرآن کې کړی دی، نو اوس خو په پاکستان کې طوفان په سترګو وینئ لګیایي که نه؟ نو کوم الله چې په هزاره او په پنجاب کې طوفان راوستی شي، هغه الله په پېښور کې نشي راوستی؟ اوس خو په سترګو ګورئ که نه؟ د نوح علیه السلام خبرې خو زه د مولیانو خبرې وې، قصې وې. اوس خو په سترګو وکته. $100 بلین نقصان تر پرونه پورې وشو. 100 بلین حساب وکئ. بلین پیژنئ؟ د میوزک سنټر د دکان نه کیسټ خو به پیژنئ که نه؟ د آرامتوب چې د جمعې په شپه یې کورونو ته وړئ. زه خو هره ورځ د سوټمارې زامن د جمعې په شپه ګورم. خو پیژنئ؟ 1 ملین 10 لکۍ وایا 1 ملین 10 لکۍ او 1 بلین ازی گوشتوان یا اماما خفر 10,000 او 600 کړي. بیا د غرونو تودې چې پیرا پریوتی دي، نو ثابت کله لاندې خخ کړی دی، د خخېدو ضرورت هم نشته. بیا یو بل کمینه پنته وګوره، نور وزیران زی نو په هلیکاپټر کې زی. په هلیکاپټر کې زی او بیا کیمرامینان او ټي وي سټیشن والا ځان سره بوتلی. یو طرف ته 100 بلین نقصان پاکستان ته وشو، او بل طرف ته د ټي وي او د کیمرامینانو چې څومره اخراجات وي، یا 1 غنټه چې هلیکاپټر چلیږي د 40,000 روپو تیل خوري. نو پاس نه پیداسي ګرځي چې پورا تباہ شوي کلا بچي. سما ته وایا چې ستا کور وران شي او زه درشم، نو زما په 9مې پیړۍ د نالتي چې زه کیمرې والا ځان سره بوزم چې راځه زه دا وران کړی ځای ګورم، زما فوټو باسه چې خلک یې وګوري چې خانم راغلی او کتو. نو ما وی چې دا خدای ولې داسې وکړه؟ هر وخت په خطر کې اوسئ. ستا د توربیلې د بند هم دیوالونه خوځي لګیا دي. که توربیلې ګړک وخوړو
بیا به نه پیښور وي او نه به مردان وي او نه به چارسده وي او نه به خلیل وي او نه به مومند وي او نه به څه وي، یو جړک شو. او خدای له څه ګران دي عزیزانو. ما سره ټلویزیون نشته، خو د شپې 9 بجو خبرنامه کې چاپته ځای که خپلم ټولو کره شته. څوک چې دا ګاډو والا دي دې کافر بچو کرم، دا ګاډو کې سبزیانې چې خرڅوي دې کرم شته. نو عزیزانو کم خدای چې هغه څه کولی شي هغه خدای دام کولی شي. نو د پاکستان قوم ته به اوس یقین راغلی چې د نوح علیه السلام په کشتۍ پورې ټوکې کولې او ډرامې کولې او کشتۍ تیاره شوه او نوح علیه السلام سره د ملګرو په کشتۍ کې سور شو، نو باران شروع شو. ځمکې به د لاندې نه اوبه راخوټ کولې او اسمان به د پاس نه را روانه. علما لیکي چې د اسمان نه یو ساس کې به د کوهي تور غر عمره را پرېوته، یو ساس کې د کوهي تور غر عمره را پرېوته. نو ځمکې ته حکم هغې لاندې نه راخوټ کولې او اسمان د پاس نه را وروړي. عزیزانو 6 میاشتې دا سیلاب دا د نوح علیه السلام قوم ټول د پړسېدلو چنډخانو په شان د اوبو د سر د پاسه مړه ګرځېدل. نوح علیه السلام ورته وویل چې ما درته نه ویلي چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لغوندې وخاندئ بیا به ډېر ژاړئ. پلار د زوی نه نو خبر، زوی د پلار نه نو خبره، مور د لور نه نو خبره او لور د مور نه نو. هر څه ملیامیټ شو. هغه کشتۍ اوسم په یو غره پرته ده. د نوح علیه السلام زوی چې غرقېده نو پلار ورته ووایي چې ارکب معنا، بچیا دې کشتۍ ته راسور شه، لا عاصم اليوم، نن خلاصې نشته. هغه ورته ویل زه به غره ته پاس وخېږم، په غره کې به پناه ونیسم. نوح علیه السلام ورته لا عاصم اليوم، نن چېرته د خدای د قهر نه بچ کېدل نشته. د غره ته منډه کړه او په یو سرنګ کې ننوتو، ځان پسې هغه د سرنګ خوله بند کړه چې دلته به اوبه د کوم ځای نه راننوځي. علما لیکي چې خپلې متیازې ته دومره وبهېدې چې دی پکې ډوب شو. الله دریاب ورته د تشو متیازو په لار جوړ. خدای کولی شي. نو عزیزانو عرض میں داو چې اوس خود پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې بسترګو ګورې لګیا ہے. دا ولی دسی وشو؟ دا ولی دا ځکه ایران د خدای د قهر په لپیټ کې ولې راغلی و؟ ځکه چې د شاهنشاه ایران په وخت کې ایران د هرې ګناه ډیپو، د هرې ګناه. نو چې انقلاب پرې راغی بیا د شاهنشاه ایران د ښخېدو ځمکه هم نه وه. امیر عباس هویدا 14 کاله د ایران وزیر اعظم پاتې شوی و چې توپې ته یې وتړلو، ویلې ګناه مې څه ده؟ ویل ته 14 کاله د ایران وزیر اعظم وې او 14 کاله ایران د زنا او د شرابو ډیپو، تا پکې کړک نه دی کړی، ستا دا ګناه وه. توپې ته یې وتړلو، غړم دې ورکو چې په هوا کې مرغانو غوښې وخوړې. په ایران قهر ولې نازل شو؟ ځکه چې د زنا او د شرابو ډیپو. عزیزانو د کابل ښار کې اوس د الله د قهر په لپیټ کې ولې راغی؟
د کابل د ښار پوښتنه د کابل خلکو نه تپوس وکړئ. دا اورېدو درته نه وایم، د لیدو درته وایم. 40 جنټې په کور کې وي سیار او تبلې او باجې غږي. په داسې حال کې هم خدای هېر دی. په داسې حال اوس دا کلي خدای ولې راونیوه؟ دوی خو ګناه نه وه کړې. کلي خدای ځکه راونیوه چې دا شرمېدلي چې دې وخت کې په منصب د حکومت ناست دي او په اسلام پورې ټوکې او لوبې کوي. شیخ رشید لم دې پنجاب ووټ ورکړی و چې د ځمکې په سر ټول ډمان په یو تله کې واچي او یو شیخ رشید وزیر په بله تله کې واچي، نو دا کمینه به پې دروند شي. هغه څه بیانونه ورکوي او وایي چې په دنیا کې به داسې ډم پرې نه دم چې پاکستان ته یې رانولم او پاکستانی قوم ته نه محظوظ دی. تاسو خیال راغی؟ زما عرض داو چې دې د کلو خلکو دا بی دینه دې منصب ته رسولی دي، نو الله اول کلی راوړي. اوس منصبیانو سره خو به کوي، خو پرېږدي نه. ای سره خو به داسې لوبې کوي چې تاسو به تماشا وکئ او خو د خدای نه چېرته تښتېدی نه شي. خو چې د چا په انتخاب باندې دا خلق دې ځای ته رسېدلي دي، اول خدای هغه راوړي چې دا انتخاب تاسو کړی چې دا په اسلام پورې ټوکې کوي او په اسلام پورې مسخرې کوي. نن د ښځو سال دی ستا په پاکستان. واوره یو پښتانه مختانه نه یې، خدای دې کور در هغه خوله کې دې دانې وخېږي چې دا پښتون نوم اخلي. پښتون چېرته؟ پښتانه غټ پښتون به راشي، ځای به کټای به ورسره وي، داسې ټېلې به په اوږو وهي. دا هم پښتون ده. واوره باز نه راځئ د خپلو کرتوتونو نه، خو لږ دا ټک ناخوا واوړئ او تماشې وکئ د دې قوم. تاسو هم انتخاب د بېدینو کړی دی او د هغه چا هم کړی چې په اسلام پورې ټوکې او مسخرې کوي. تاسو به د ځان تماشې وکئ. که ونه شو دا د پیغمبر په منبر ناسته یاده لرئ، تاسو سره به هم داسې ورشي. هزاره ډویژن وګورئ، هزاره ډویژن نن د الله د عظیم قهر په لپې ده.